سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. نورستان کې د غره ښویېدو له امله 20 کورونه تر خاورو لاندې شوي دي. تېره شپه د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په تتین دره کې د غره ښویېدنې له امله 20 کورونه تر خاورو لاندې شوي دي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي چې 15 مړي له خاورو راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. د چارواکو په خبره ښایي د تلفاتو شمیر لوړ شي. دغه پیښه د زیاتو ورښتونو له امله رامنځته شوې ده. د یو بل خبر له مخې د زیاتو ورښتونو او واورو ښویېدو له امله د کونړ نورستان لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. چارواکي وایي چې اورښت دوام لري، خو هڅې پیل شوي چې دغه لاره بیرته ډېر ژر د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.